أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورة بقرہ شپږم نمبر آیات. ان الذين كفروا یقینا کسان کم چې کافران دي سواء علیهم برابر ده په هغې باندې انذرتهم که چېرته ویری هغې لره ام لم تنذرهم یا اونیری هغې لره لا یؤمنون هغې ایمان نه راوړي. دی آیات کې الله تعالی د کافرانو بیان کوي. څلورو آیاتونو کې الله تعالی د مؤمنانو بیان وکړو، ورپسې په دې دوو آیاتونو کې د کافرانو بیان دی، او د دوو آیاتونو نه پس د منافقانو په تفصیل او وضاحت سره بیان دی. ځکه دا منافق دا د نستوڼي مار دی او ستا دشمن چې هغه خفیه او پټ وي نو د هغه نه بچاو ګران دی، او چې دشمن د ښکاره وي نو د هغه نه ځان بچ کول اسان وي. نو ځکه الله تعالی د کافرانو بیان صرف په دوه آیاته کې کوي. ان الذين كفروا یقینا کسان کم چې کافران دي، ابو جهل دی، ابو لهب دی، یعنی چې ښکاره کافران دي، ښکاره د اسلام دشمنان دي. سواء علیهم پیغمبر د هغې دپاره برابره ده انذرتهم که چېرته هغې د الله د غضب نه ویری، د قبر د عذاب نه ویری، د آخرت د عذاب نه ویری، ام لم تنذرهم یا ته هغې ونه یری د الله د عذاب نه لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. نو لہذا ته د دې د ایمان تمه مه ساته، ځکه پیغمبر علیه السلام به د خلکو د ایمان نه راوړو باندې انتهایي خفه کېده، زړه ته به ټیس او تکلیف رسېده. نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وایي که ته ډېر ځان وکړی او دې ډېر د الله د عذاب نه ویری، خو دې ایمان راوړونکي نه دي. ختم الله علی قلوبهم، اوس د دې د هدایت نه د حرمان وجه څه د دې د هدایت او د ایمان راوړو نه محرومولی دي. الله تعالی د هغې وجه ذکر کوي. ختم الله علی قلوبهم، الله تعالی مهر لګولی دی په زړونو د دوی باندې، او دا زړه چې دی نو دا محل قوت عاقله دی، په دې سره انسان سوچ کوي، بچار کوي. نو د دې په زړونو باندې الله مهر لګولی دی. مجاهد رحمت الله علیه وایي د دې زړه مثال په شان د لاس دی، او کله چې انسان ګناه کوي نو هغه مثال ذکر کوي چې یو ګناه وکړي نو لکه چې یو ګوته بنده شوه، بل ګناه دې وکړو نو دا بله ګوته دا شان چې ټولې ګوتې بندې شوې نو بیا دې موټي ته څه نه داخلېږي. او د دې وضاحت په یو حدیث مبارکه کې هم د نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو کس ګناه وکړي نو د ده په دې زړه باندې یو تور داغ ولګي. اوس که چېرې ده د دې ګناه نه توبه وباسله نو دا داغ ختم شي، او که نه توبه نه وباسي نو چې بل ګناه کې بل داغ ولګېده، بل ګناه وکړه بل داغ ولګېده، آخره کې دا زړه داسې شي چې تک تور شي. نو بیا د ګناه او د ثواب په مابین کې د فرق نشي کولی.
یا مثال د آینې دی آینه چې کله صفاوي سړی ته پکې شکل ښکاري او چې کله د آینه ړنده شي په دې باندې اوبو موبو څاڅکي وشي نو بیا د آینه شته خو په آینه کې نه تا خپل شکل ښکاري نه د تور پته لګي نه د سپین پته لګي نه د خړ پته لګي نه د زیړ پته لګي وعلى سمعهم الله تعالی مهر لګولې ده په غوږونو د دی باندې نو دی حق ناوري اوس که څوک اعتراض وکړي چې الله مهر لګولې ده په زړه باندې په غوږونو باندې نو بیا خو دی په ایمان نه راوړو باندې مجبور دی لہذا دی چې کافران دي نو په دې کفر باندې دې ته سزا نه ده پکار تنویر رحمت الله علیه یو زبردست تفصیل او وضاحت کړی دا غوي هغه وی مثلا یو سړی دی او چا په نوکرۍ باندې ونیسو او د میاشتې په ختمېدو باندې اعلی 10,000 20,000 تنخواه ورکوي خو دغه نوکر چې دی نو چې څنګه تنخواه والي نو کوی ته یې لړه کي نه ته خپله پیدا اخلي نه یې چاله ورکوي خلک یې هم پوه کړي چې هلکه دا ته څه کوې او دا مالک ورته هم زوره نه وکړي چې هلکه داسې مه کوه کني تنخواه به دې بنده کړم هغه سره د مالک د وارننګ نه د خلکو د پوهې نه تنخواه نو کوی ته لړه کوي یا سمندر ته لړه کوي نو هغه مالک هغه له تنخواه بنده کړي نو دې ځای کې دا جرم دا د دې مالک نه دی چې هغه تنخواه بنده کړه بلکې د دې نوکر دی چې هغه صلاحیت ضایع کو نو دک شان الله تعالی دې له صلاحیت ورکړو د ایمان راوړو د صلاحیت د پار الله دې له زړه ورکړو د صلاحیت د پار الله تعالی دې له غوګونه ورکړو په غوګونو باندې په زړه باندې سوچ نکو په غوګ باندې واو نریرو نو بس الله تعالی د عینا صلاحیت سلب کو وای غستتی یا غو بل مثال ذکر کې هغه مثلا یو غټه ده مالک خپل نوکرانو ته وی ګوره دا غټه اوچته نه کوي او غټه هغه نوکرانو چتول نه شي صرف دا مالک اوچتول شي د مالک نه مراد الله دی الله وی چې بای دا غټه بنو چتوي او دا مخلوق دا غټه اوچتول نه شي ها کله غوړي نو چتول شي نو دا خلک راضي او د غټه تاړميږي الله تعالی هغه سره کیږي او هغه غټه اوچتي نو د دې مثال هغه وي د ګناه دی د کفر دی الله تعالی منع کړی چې ګناه مکوي کفر مکوي او منګه خدا منو چې په دې کائنات کې د الله تعالی د حکم او د اراده نه بغیر سن کیږي نو الله د ګناه نه منع کړی دا د کفر نه منع کړی دا او چې کله دې ګناه ترازی نه دا ګناه دا پیل دی د ګناه پیدا کول دا کار د الله دی خو کول دا پیل د بندګانو دی یا کفر شو چې کله دی کفر ترازی دی ګناه ترازی نو الله تعالی د دې د الله سنا کفر مخکار کی او هغه ګناه مخکار کی والا ابصارهم غشاوه الله تعالی وی د دې پسترګو باندې پړدی دي پړدا د پیډي حق او باطل نه پیژني نګوري د الله تعالی د کائنات ته چې پدې کې سوچ کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي کچری الله تعالی قرآن کتاب هم نه را لېږلې پیغمبران هم نه را لېږلې نو د انسان له الله تعالی دومره عقل ورکړی چې په دې باندې د الله تعالی پہچان کړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دهریانو سره مناظره وا دهریه عکس ته وی چې هغه د الله تعالی د ذات نه منکر وي مناظرې لپاره ټیم وټاکل شو ځای معین شو
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قصدن یو غنټه لیټ شو او چې کله لاړه غزا ته ورسېد هغه ورته وګوره تا واده خلافي وکړه مقرر وخت لرانلی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی ز چرالم د سمندر غاړې ته کشته نه و د کی یو نه خپل راکټ شو تختې شو دا نه کشته جوړه شو میخونه پیواله شو نو خامخا پای کې ټیم لګیدو نو زه په کشته کې کېناستم او بس دا درالم هغه ورته وی دا څنګه کېدې چې کشته په خپل جوړ شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته تاسو مناظره بایلوي ولی وی چې تاسو د دې کشته وجود بغیر د جوړون کې نه منئ نو دک شان د دومره لوی کائنات چې په دې کې ځمکه او اسمان او غرونه لري دا څنګه بغیر د جوړون کې نه پیدا شو لہذا د دې کائنات پیدا کون کې الله تعالی شته ولهم عذاب عظیم الله تعالی وی د دې لپاره عظیم الشان عذاب دی لوی غضب دی د همیشوالي غضب دی چې دی په دا غضب کې همیشه وي دا بیان د کافرانو چې ښکارا برابر الله نه مني پیغمبر نه مني ایمان نه راوړي د منافقانو کوي منافق آکسته وي چې ښکارا کوي ځان نیک او د پزړه کې بد پراته وي منافق آکسته وي چې ځان مسلمان ښکارا کوي خو پزړه کې د کفر پټ وي اوس د منافقت شروع څنګه شو د دې شروعات څنګه وشو په مدینه منوره کې د یهودو درې قبیلې بنو قنیقه بنو نذیر او بنو قریظه او دا خلک چې وونو دا اوسیدونکي د شام خو په خپلو کتابونو کې دی دا لوستي و چې دا پیغمبر آخر الزمان دی به هجرت کې مدینې ته به راځي نو لہذا دی په پیغمبر علیه السلام باندې د ایمان راوړو دپاره د شام نه رالو مدینې ته چې موږ به د پیغمبر ملګري یو او د دې خیال دا و چې دا پیغمبر څنګه چې تر اوسه په بني اسرائیلو کې را روانو د پیغمبرانو سلسله دا شان د آخري پیغمبر بم په بنو اسرائیل کې راځي او چې کله نبی علیہ السلام په بنو اسماعیل کې د اسماعیل علیہ السلام اولاد کې راغی نو د دې وجه نه هغې د پیغمبر انکار وکړو د حسد او د بغض د وجې نه نو دغه درې قبیلې په مدینه کې استوګنې وي بنو قنیقه بنو نذیر او بنو قریظه دې کې بنو نذیر او بنو قریظه چې وو نو دا په خپلو کې ملګرو او د بنو قنیقه تعلق چې وو نو دا د خزرج قبیلې سره او په دې کې یو کس چې د هغه نوم عبدالله ابن ابی ابن سلول دا به د دواړو ډلو خپل مشر ګڼو د فیصله به فیصله ګڼله او نږدې و چې دی خپل مشر کړی وی د سردارۍ هغه تاج ورته ور په سر کړی وی چې کله نبی علیہ السلام مدینې ته راغی نو اوس او خزرج والا په نبی علیہ السلام ایمان راوړو او دا پیغمبر علیہ السلام په اتفاق د اوسیدونکو د غزای سردار د مدینه وګرځید نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول ته د دې نه ټیس ورسېد چې ګوره مشري ماته میلاوې ده دا میلاو شه نبی علیہ السلام ته ناغه وی چې د پیغمبر د ټول لپاره به زه داسې کوم چې ځان به ښکاره مسلمان کم او په زړه کې به مې کفري د انډر چې کوم کسانو نه هغې ته هم چې ځان ښکاره مسلمان کړي او باطله باندې کافران شي په زړه کې کفر ساتي چونکې د منافقو نه الله مسلمانانو ته انتهایی خطره ده ډېر نقصان دی نو د دې وجې نه الله تعالی د هغې وضاحت کوي په وضاحت سره بیان کوي او د منافقانو په نوم باندې صورت هم راغلی دی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسول والله يعلم ان المنافقين لكاذبون الله وی کچری دی ښکارا راشي او تا ته وی چې ته پیغمبري
الله هم وایي چې ته پیغمبر خدا منافقان دروغجن دي د دې خبره به نه مني نو دلته د دغه منافقانو باس دی ومن الناس بعضې د خلکو نه من هغه دي یقول آمنا بالله چې وایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله باندې الله منو چې الله یو دی دا کائنات پیدا کړی دی وبالیوم الاخر او پر ورځ رستنی د آخرت باندې هم ایمان راوړو چې آخرت را روان دی د دنیا خاتمه یقیني ده وما هم بمؤمنین الله تعالی وی خودی ګوره مؤمنان نه دي دا دی چې ایمان ظاهری نو دا د مسلمانانو نه ځان بچ کولو دپاره دوکه ورکولو دپاره یخادعون الله منافقان په خپل زړه کې دی وی چې موږ نه الله له دوکه ورکو په زړه کې زمونږ کفر دی او په خوله باندې ایمان ظاهرو نو په دې سره ځان د مسلمانانو د سزا نه هم بچ کو او ځان د کافرانو هم خیال هم حسابو د هغوی نه هم پیدا حاصلو او د دوی نه هم پیدا حاصلو دا خادع یخادع باب مفاعله ده په باب مفاعله یو خاصیت داری چې په دې کې به د جانبینو نه د پیل صدور وي لکه جنگ دی نو جنگ مجادله غم باب مفاعله ده نو چې یو کس جنگ کوي نو بل ورسره هم جنگ کوي خو دې ځای کې دا باب مفاعله په دې کې تجرید شوی دی د اشتراک والا معنی پکې نشته دا معنی نه چې دی الله سره دوکه کوي او الله تعالی دی سره دوکه کوي نه په خپل یقین او په خپل اعتقاد دی ویګنې منګه الله لم دوکه ورکو مؤمنانو لم دوکه ورکو الله وی وما یخدعون الا انفسهم او دی دوکه نه ورکي مگر خپل ځانونو لره ځکه چې د دې منافقت سزا به دی ته میلاویږي د دې د دوکې وبال به په دی باندې وي الله تعالی په دنیا کې هم رسوا که نبی علیہ السلام باندې وحی راولېږله دی ذلیله کړو رسوا یې کړو او د دې وبال آخرت کې به الله سزا هم ورکوي عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وفرمایلی د الله رسوله دا منافقان چې الله تعالی ته ښکاره کړه نو دوی قتلې ولې نه نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل عمره بیا به دا خلک وایي چې دا پیغمبر څنګه پیغمبر دی دا خو خپل ملګري هم وجني حالانکه دا زمونږ ملګري نه دي خو ځان یې خو زمونږ ښکاره ملګري کړی دی بیا به اسلام څنګه خورېږي خلک به اسلام نه راړي وایي به چې مسلمانان خو خپل قتلی نو عمره د دې وجې نه زه دې نه قتلوم چې بیا به خلک په پیغمبر باندې هم اعتراض کوي په اسلام باندې به هم اعتراض کوي وما یشعرون الله وی دی کې شعور نشته دی پوهیږي نه چې دا موږ کومه دوکه کوو د دې دوکې سزا به موږ ته میلاویږي په آخرت کې فی قلوبهم مرض الله تعالی درېمه نتیجه ذکر کوي چې دی دا منافقت ولې اختیار کو فی قلوبهم مرض الله وی د دې په زړونو کې مرض دی د مرض نه مراد دا نه چې هارت پرابلم دی ورته او دی د زړه مریضان دي د مرض نه مراد دی کې نفاق دی شک دی د دې په اسلام کې شک دی د پیغمبر په پیغمبرۍ کې شک دی دا شک د وجې نه دی ایمان نه راوړي فزادهم الله مرضا الله تعالی د دې مرض نور سوا که چې څومره قرآن نازلیږي دی هغه نه مني الله تعالی مؤمنانو له ترقی ورکوي مسلمانانو له فتح ورکوي نو د دې شک او نفاق او دشمنی لا سوا کیږي ولهم عذاب علیم الله وی د دې لپاره دردناک عذاب دی په آخرت کې به دې ته ډېر دردناک عذاب میلاویږي بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی به دروغ ویل بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی به نسبت د دروغ کو پیغمبر علیه السلام ته چې دا پیغمبر د الله تعالی را لېږلی شوی نه دی یا بما کانوا یکذبون دوی به دروغ ویل
چې وی به موږ ایمان راوړی دی آمنا بالله او حالانکه دی به مؤمنان نه وو. نو د دې وجې نه الله تعالی وایي چې دی له به په آخرت کې سخت غذاب ورکوم چې دی تکذیب کې پیغمبر نه مني، یکذبون دی دروغ وایي، ایمان یې نه راوړی، وایي چې موږ ایمان راوړی دی. ان الذین بشکا کسان کفرو کم چې کافران دي سواء برابر خبره ده علیهم پای باندې انذرتهم کچریتا او یری هغې لره د الله د عذاب نه ام لم تنذرهم یا اون یری هغې د الله د عذاب نه که یری او که نه یری لا یؤمنون د ایمان نه راوړي. نو لحاظه د دې د ایمان تمه مه ساته. ختم الله مهر لګولی دی الله تعالی علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی باندې. نو د دوی په زړه کې حق خبره نه راځي، دوی په غوږونو باندې د پیدې والا خبره اوري نه. وعلى ابصارهم او په نظرونو د دوی باندې په سترګو د دوی باندې غشاوتن پردې دي، په سترګه باندې پرده د حق ویني نه. ولهم عذاب او د دوی لپاره عذاب دی عظیم ډېر لوی، همیشه لپاره په لوی عذاب کې به مبتلا وي. ومن الناس او بعضې د خلکونه من هادي یقول چې وایي آمنا بالله من ایمان راوړی په الله باندې وبالیوم الاخر او پرز رستنی د آخرت باندې په هغې باندې مو ایمان دی. خدا ایمان د دې صرف د خولې طرحه ده، په خوله باندې ایمان راوړو په زړه باندې نه. وما هم بمؤمنین او نه دي دی مؤمنان. یخادعون الله په خپل خیال کې دی دوکه ورکوي الله تعالی لره. دا خپل خیال به پکې ځکه وایي چې الله له څوک دوکه نشي ورکولی. یخادعون الله په خپل خیال کې دی دوکه ورکوي الله لره. والذین واکسانو لره آمنو کم چې مؤمنان دي وما یخدعون او دی دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر خپلو ځانونو لره، ځکه چې د دې منافقت سزا به دی ته میلاویږي. وما یشعرون او دی نه پوهیږي، دی شعور نه لري. فی قلوبهم مرض په زړونو د دې کې مرض دی، نفاق دی، شک دی، شکیان دي د ایمان متعلق. فزادهم الله پس سوا که الله پس سوا کړل دی الله تعالی مرضن په مرض کې، یعنی الله د دې مرض نور سوا کا شک نور سوا شو. ولهم عذاب علیم او د دې لپاره عذاب دردناک دی. بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې یکذبون دی تکذیب کوي د پیغمبر دروغجن ګڼي. آخر دعوانا الحمدلله.